بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درسي ویډیو کې موږ او تاسو د بیوشیمي د اساساتو په اړه بحث درلود او په لنډ ډول مو بیوشیمي وپېژندل او مو چې بیوشیمي هغه مضمون دی چې د ټولو هغه تعاملاتو څخه او د ټولو هغه کیمیاوي جوړښتونو څخه او یا د کیمیاوي تعاملاتو له پروسو څخه چې په داخل د وضعیت کې په داخل د حجره کې صورت نیسي له هغې څخه بحث کوي. په دې درسي ویډیو کې به موږ او تاسو د کاربوهایدریټونو په اړه وغږیږو. مو ویل په تیر درسي ویډیو کې مو هم وویل چې د بیوشیمي مضمون مختلف البته په اساساتو کې مختلف موضوعګانو باندې بحث کوي. یوه د هغو موضوعګانو څخه چې موږ او تاسو په بیوشیمي اساساتو کې لولو هغه کاربوهایدریټ یا سکرایډز ورته ویل کېږي. که چیرې موږ او تاسو کاربوهایدریټ وپېژنو هغه تعریف کو، البته په یاد باید ولرو چې کاربوهایدریټ د عضوي مرکبات دي او د هغې تعریف او د هغې پیژندنه عموما د هغې د کیمیاوي جوړښت په بنسټ باندې کیږي. یعنی که چیرې موږ او تاسو کاربوهایدریټ معرفي کوو یا کاربوهایدریټ تعریفوو، موږ د کاربوهایدریټونه د هغې د کیمیاوي جوړښت پر بنسټ باندې تعریفوو یا د هغې د کیمیاوي بنسټ په اساس یې پیژنو. موږ وایو کاربوهایدریټ هماغه عضوي مرکبات دي چې د کیټونونو څخه او یا هم د الډیهایډونو څخه مشتق شوي وي. یعنی موږ کیمیاوي مرکبات په عضوي کیمیا کې لوستلی دي چې یو تعداد کیمیاوي مرکبات دي چې د کیټونونو په نامه باندې یادیږي او د کیټون ګروپ ولري، دغه ګروپ د کیټون دی. یا موږ وایو چې یو تعداد عضوي مرکبات نور دي چې هغه د الډیهایډونو په نامه باندې یادیږي او هغه مرکبات د الډیهاید ګروپ لري. که چیرې موږ او تاسو کاربوهایدریټ تعریف کوو، موږ وایو کاربوهایدریټ د الډیهایډونو چې د الډیهاید ګروپ ولري یا هم د کیټونونو مشتقات یا د کیټونونو څخه ترلاسه کیږي او یا هم نه چې له الډیهایډونو څخه ترلاسه کیږي. بله مشخصه او ځانګړنه دا ده چې کاربوهایدریټ په خپل ځان کې په خپل جوړښت کې ډیر تعداد باندې د الکول ګروپ یا د هایدروکسیل ګروپ لري. چیرې موږ او تاسو دغه جوړښت په نظر کې شو، دا یو هم له کاربوهایدریټونو څخه دی، دا هم یو له کاربوهایدریټونو څخه دی چې په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې موږ په تفصیل سره په هغې باندې غږیږو. نو که چیرې موږ دغه جوړښت ته نظر وکړو، ګورو چې یو د الډیهاید ګروپ لري یا یو د کیټون ګروپ لري. په یاد ولرئ هیڅ وخت موږ داسې یو کاربوهایدریټ نه لرو چې په عین وخت کې یا هم مهاله هم د الډیهاید ګروپ ولري او هم د کیټون ګروپ ولري. موږ وایو کاربوهایدریټ هماغه کې عضوي مرکبات دي چې یا د الډیهایډونو مشتقات دي چې یا د الډیهاید ګروپ باید ولري، یا د کیټونونو مشتقات دي چې د کیټون ګروپ باید ولري. یو له دغو دواړو ګروپونو څخه لري. دوهمه ځانګړنه او کیمیاوي جوړښت یې دا دی چې په ډیر تعداد باندې د هایدروکسیل ګروپونه لري یا دا دی چې د الکول ګروپونه. دغه ګروپ چې د هایدروکسیل دی موږ د الکول په نامه باندې هم یادو، دا البته موضوع د عضوي کیمیا ده. نو موږ وایو چې کاربوهایدریټ یا د الډیهایډونو مشتقات یا د کیټونونو مشتقات دي چې په ډیر تعداد سره د الکول یا د هایدروکسیل ګروپونه لري. که چیرې په بل بڼه باندې تعریف کو وپېژنو، موږ وایو که چیرې کاربوهایدریټونه تجزیه شي، یعنی که چیرې دغه یو کاربوهایدریټ موږ په نظر کې ونیسو یا دغه یو کاربوهایدریټ په نظر کې ونیسو، که چیرې کاربوهایدریټ تجزیه شي، ټول کاربوهایدریټونه، البته دا یو ساده مثال د کاربوهایدریټونو دی، ټول کاربوهایدریټونه که چیرې موږ هغه تجزیه کو بالاخره په عناصرو باندې یا په ګروپونو باندې هغه وویشو، له د کاربوهایدریټونو څخه به د هایدروکسیل ګروپ ترلاسه کیږي البته په ډیر تعداد سره، او یو ګروپ به د هر مونوسکرایډ څخه یو ګروپ به د یا د الډیهاید ترې ترلاسه کیږي او یا هم د کیټون ګروپ. کاربوهایدریټونه موږ وویل چې عضوي مرکبات دي او د هغې جوړېدنه د حیواناتو په وجود کې صورت نه نیسي. یعنی کاربوهایدریټونه کولی شي د حیواناتو په وجود کې د میټابولیزم په طریقه کې له نورو مرکبات څخه تشکیل شي، ولې اصلا کاربوهایدریټونه هغه د فوټوسینتھیسس پروسې په واسطه باندې چې په نباتاتو کې صورت نیسي د کاربن ډای اکساید او د اوبو څخه چې انرژي د لمر څخه اخلي په نباتاتو کې جوړیږي. یعنی موږ که چیرې د کاربوهایدریټونو جوړېدنه په نظر کې ونیسو، کېدلی شي
د حیواناتو په وجود کې د نورو مختلفو موادو څخه عضوي موادو څخه مثلا د امینو اسیدونو څخه یا مثلا د شحمیاتو څخه کولی شي جوړ شي. ولې اصلا کاربوهایدریټونه په نباتاتو کې د کاربن ډای اکساید څخه او د اوبو څخه چې دواړه یو د بل سره د انرژي په موجودیت کې چې انرژي هم د لمر څخه اخلي د انرژي په موجودیت کې یو له بل سره یوځای کېږي او بالاخره له هغې څخه کاربوهایدریټونه تشکیلیږي او دغه پروسه د فوټوسنتیسیس په نامه باندې یادیږي. په دغه شکل باندې کاربوهایدریټونه په داخل د عضویت د نباتاتو کې البته جوړیږي. دا چې کاربوهایدریټونه څنګه کېدلی شي د حیواناتو په وجود کې د میټابولیزم په مختلفو مرحلو کې جوړ شي، په هغې باندې موږ او تاسې د بیوشیمي د میټابولیزم یعنی هغه دویمه بیوشیمي یا د میټابولیزم بیوشیمي چې کله لولو په هغې کې ورباندې مفصلا غږیږو. که چیرې موږ او تاسې د کاربوهایدریټونو ارزښت په نظر کې ونیسو، کاربوهایدریټونه د حیواناتو په وجود کې همدارنګه د نباتاتو په وجود کې د انسانانو په وجود کې عمده وظیفې عمده دندې مخته وړي، یعنی ارزښت یې زښته ډېر دی. البته هغه ارزښتونه چې موږ او تاسې دلته لولو په دې درسي ویډیو کې هغه په لنډ ډول باندې دي، بیا موږ کولی شو په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې مفصلا په هر یو باندې وغږیږو. یو څه چې باید په یاد ولرو هغه دا دی چې کاربوهایدریټونه په نباتاتو کې او په حیواناتو کې موجود دي او په عمده شکل باندې موجود دي، یعنی داسې یو مرکبات نه دي چې هغه کم وي. هم په جوړښتیزه برخه کې یعنی د حیواناتو او د نباتاتو د انسانانو په وضعیت کې په مختلفو جوړښتونو کې هم برخه اخلي. همدارنګه مختلفې نورې دندې چې مثلا که چیرې موږ کاربوهایدریټ په نظر کې ونیسو، انسانان د انرژۍ تولید لپاره له کاربوهایدریټونو څخه ګټه اخلي. عمدتاً ګلوکوز چې ټول کاربوهایدریټونه په داخل د وضعیت کې هغه تجزیه کېږي، بالاخره ګلوکوز ته تبدیلیږي او ګلوکوز یو مونوسکراید دی چې په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې موږ ډلبندي لولو. نو ګلوکوز د انرژۍ یوه بنسټیزه ذخیره ده یا بنسټیزه منبع او سرچینه ده د وضعیت لپاره. همدارنګه کاربوهایدریټونه په میوو کې موجود دي، د میوو ته خوږوالی ورکوي، په شیدو کې خوند هغې ته یا خوږوالی هغې ته ورکوي چې سکروز بوره موږ هغې څخه د مختلفو موادو یا د مختلفو خوراکي توکو د خوږولو لپاره، د حتی د دواګانو د خوږولو لپاره یا په نورو برخو کې له هغې څخه ګټه اخلو. دا هم د کاربوهایدریټونو د ارزښت څخه دی. همدارنګه یوه مهمه او ارزښتناکه دنده چې په داخل د وضعیت کې مخته وړي هغه دا دی چې کاربوهایدریټونه په مختلفو جوړښتونو کې، که هغه نباتات دي، که هغه حیوانات دي، که هغه انسانان دي او که هغه باکتریاوې دي، د ټولو په جوړښتونو کې برخه اخلي. مثلا که چیرې موږ سیلولوز په نظر کې ونیسو چې په نباتاتو کې موجود دی، سیلولوز هم د کاربوهایدریټونو له جملې څخه دی چې د نباتاتو کلکه برخه یا لرګي برخه هغه د سیلولوز څخه جوړه ده. همدارنګه د باکتریاو یا د خپله د نباتاتو سیلوال یا حجروي دیوال چې البته په حیواناتو او انسانانو کې شتون نه لري ولې په باکتریاو کې شتون لري، همدارنګه په نباتاتو کې شتون لري، هغه هم د کاربوهایدریټونو څخه جوړ دی. مثلا که چیرې موږ د باکتریاو سیلوال په نظر کې ونیسو چې یوه مهمه برخه ده د باکتریا او همدارنګه د مختلفو دواګانو لپاره چې موږ انټي باکتریل دواګانې یا هغه دواګانې چې باکتریاوې له منځه وړي، د هغې لپاره زموږ لپاره ډېره اړینه برخه یوه هغه سیلوال دی چې دا هم د کاربوهایدریټونو څخه جوړ دی چې یوه برخه د نیم او بله برخه د نیګ یا ان اسیټایل میورمیک اسید یا ان اسیټایل ګلوکوزامین. دا دوه برخې دي یا دوه کاربوهایدریټونه دي چې نور جوړښتونه هم په ځان کې لري، ولې بنسټیز برخه یې هغه کاربوهایدریټ دي. د نباتاتو البته د باکتریاو په سیلوال کې موجود دی، هغې ته ځانګړی جوړښت ورکوي، هغې ته ځانګړی شکل د باکتریوي حجرې ته ورکوي، هغې ته مقاومت ورکوي. دا د کاربوهایدریټو برکت دی. همدارنګه که چیرې موږ د نباتاتو سیلوال په نظر کې ونیسو یا حجروي دیوال، هلته هم کاربوهایدریټونه موجود دي. همدارنګه بل مهمه ارزښت یا مهمه دنده چې د حیواناتو همدارنګه په ټولو حجرو کې مخته وړي، هره حجره چې ډي ان ای او ار ان ای ولري، هغه د ار ان ای په جوړښت کې همدارنګه د ډي ان ای په جوړښت کې
کاربوهایدریټونه موجود دي. که چیرې کاربوهایدریټ نه وي دغه برخه د رایبوز ده. البته که چیرې موږ دا نوکلیوټایډونه په نظر کې ونیسو چې موضوع د بیولوژي مالیکولي ده، ولې دلته که چیرې موږ د ډي ان اې جوړښت په نظر کې ونیسو یا د ار ان اې جوړښت په نظر کې ونیسو، د هر نوکلیوټاید یوه مهمه برخه بنسټیزه برخه هغه د رایبوز برخه ده چې دا خپله یو کاربوهایدریټ دی 5 کاربونه. نو د ار ان اې په جوړښت کې د ډي ان اې په جوړښت کې کاربوهایدریټونه مهمه دنده مخته وړي. که چیرې مثلا موږ په ټوله کې ووایو دا چې ارثي خواص انتقالیږي له یوه حجرې څخه بلې حجرې ته، له یوه نسل څخه بل نسل ته، دا د ډي ان اې او ار ان اې په واسطه باندې صورت نیسي، د جینونو په واسطه صورت نیسي، او جینونه بیا خپله د ډي ان اې او ار ان اې برخه ده چې موږ د بیولوژي مالیکولي برخه کې په هغې باندې غږیږو. د ډي ان اې په واسطه باندې د ار ان اې په واسطه باندې انتقالیږي، او د ډي ان اې او ار ان اې د جوړښت بنسټیزه برخه هغه رایبوز دی چې رایبوز خپله یو کاربوهایدریټ دی. دغه رایبوز بیا د نوکلیوټاید په جوړښت کې برخه اخلي او نوکلیوټایډونه بالاخره یو له بله سره یوځای کېږي، یوه رشته چې یا د ډي ان اې وي یا د ار ان اې وي له هغې څخه جوړېږي، او بالاخره بیا دغه دوه رشتې د ډي ان اې، البته ډي ان اې چې دوه رشته وي، د دوه رشتې د یو له بل سره یوځای کېږي، خو هره رشته یې له نوکلیوټایډونو څخه جوړه ده، او هر نوکلیوټاید په خپل ځان کې رایبوز لري، قند لري یا کاربوهایدریټ لري. نو د کاربوهایدریټونو یوه مهمه دنده دا هم ده. همدارنګه مخکې مو وویل چې کاربوهایدریټونه د انرژۍ یوه مهمه او بنسټیزه سرچینه ده، او همدارنګه د انرژۍ یوه مهمه او بنسټیزه ذخیره هم ده. یعنی انرژي چې کله ذخیره کېږي په داخل د وضعیت کې په مختلفو اشکالو سره، چې یا شحمیات هم انرژي ده، همدارنګه کاربوهایدریټ هم د انرژي په شکل باندې چې په حیواناتو کې ګلایکوجن دی، چې د ګلایکوجن په شکل باندې چې موږ په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې په هغې باندې غږیږو چې ګلایکوجن څه شی دی، جوړښت یې څه رقم دی، دنده یې څه شی ده. ولې ګلایکوجن باید په دې پوه شو چې په حیواناتو کې د کاربوهایدریټونو ذخیره ده، او دغه کاربوهایدریټونه چې کله اړتیا پیښیږي له دې څخه انرژي ترلاسه کېږي، او وضعیت له دې څخه انرژي اخلي. یا همدارنګه په نباتاتو کې د سټارچ یا د نشایستې په بڼه باندې ذخیره کېږي، چې دا هم د کاربوهایدریټونو یوه مهم ارزښت دی. یعنی که چیرې موږ او تاسې د انرژي ذخیره په خپل وضعیت کې ونه لرو، زموږ کېدلی شي مختلفې میټابولیکي پروسې یا مختلف کیمیاوي تعاملات هغه مختل شي، او انسان له خپل نارمل حالت څخه اب نارمل حالت ته رسېږي، چې موږ په خپل ورځني ژوند کې د هغې ډېرې مثالونه وینو. هغه خلک چې هغوی ضعف ته رسېږي یا ضعف کوي، یو لامل دا دی چې انرژي په کافي اندازه باندې د هغوی مغزو ته نه رسېږي، دماغو ته نه رسېږي. مثلا په بعضې حالاتو کې هغه وګړي چې د هغوی انرژي کموي، د وینې ګلوکوز یې کموي، یا خصوصا هغه خلک چې هغوی شکر یا د خوږې ناروغۍ لري، دوی که چیرې انسولین په ډېره اندازه باندې زرخ کوي، په وینه کې د ګلوکوز اندازه کمیږي، دماغو ته په کافي اندازه باندې ګلوکوز نه رسېږي، یعنې انرژي نه رسېږي، او کولی شي په هغوی کې ضعف رامنځته شي. یا دا دی چې په ځینې حالاتو کې حجرو ته ګلوکوز نه داخلېږي، حجرې نشي کولی انرژي تولید کړي. په دغه حالاتو کې هم انسان ته مختلفې ستونزې پیښیږي، چې زموږ موضوع په دې درسي ویډیو کې هغه نه ده. ولې هدف دا دی، موخه دا ده چې د انرژۍ د ذخیرې په بڼه باندې یا د انرژۍ یوه اړینه ذخیره ده چې په داخل د وضعیت کې موږ له هغې څخه ګټه اخلو، چې ګلایکوجن په حیواناتو کې دی، سټارچ یا نشایسته په نباتاتو کې ده، په دې شکل باندې ذخیره کېږي. همدارنګه یوه بله مهمه او بنسټیزه دنده چې په داخل د وضعیت کې مخته وړي کاربوهایدریټونه، هغه هم په مختلفو حجرو کې، یوازې د انسان په حجرو کې نه، په باکتریاو کې، په نورو حیواناتو کې، نباتاتو کې، خپله کاربوهایدریټونه هغه د حجرې په سطحه باندې وي. د حجرې په که چېرې موږ دغه او تاسې دغه حجروي غشا په نظر کې ونیسو، بیرون ته یې مختلفې هغه سایټونه دي یا هغه برخې دي چې هغې څخه موږ حجره پیژنو. دغه سایټونه یا دغه برخې یا دغه جوړښتونه چې حجرې په خپل سطحه باندې ښکاره کوي، او له دې څخه مختلفې حجرې مختلفې آخذې پیژندل کېږي، د مختلفو موادو لپاره، مختلفو هورمونونو لپاره، د مختلفو نیورو ترانسمیټرونو لپاره هغه کېدلی شي آخذه ووسي، یا دا چې د نورو مختلفو جنکشنونو لپاره یا د مختلفو موادو لپاره هغه د پیژندنې، یعنې حجره له همدغه جوړښتونو څخه پیژندل کېږي. دغه جوړښتونو کې د کاربوهایدریټ ونډه
موږ نشو هېرولی کاربوهایډریټ دلته مهمه او بنسټیزه ونډه اخلي تر څو دغه جوړښتونه چې د حجرې د پیژندنې لپاره دي هغه جوړ کړي او د هغې په جوړښت کې کاربوهایډریټ موجود دی چې یوه له مهمو موضوعګانو یا له مهمو ارزښتونو څخه د کاربوهایډریټونو حسابېږي. همدارنګه کاربوهایډریټونه د ګلیسرول لپاره چې موږ یې په شحمیاتو کې په هغې باندې بحث کوو په مفصل ډول باندې، هغه د ګلیسرول لپاره یو پریکرسر دی، یعنی یوه مخکنۍ ماده ده چې له هغې څخه بیا ګلیسرول جوړیږي او ګلیسرول بیا کولی شي له هغې څخه ټرایګلیسراید جوړ شي، یا دا دی چې په نورو جوړښتونو کې مثلا د حجروي غشا کې برخه واخلي. ګلیسرول د کاربوهایډریټونه د ګلیسرول لپاره یو پریکرسر دی، یو مخکنۍ ماده ده چې له هغې څخه بیا ګلیسرول تشکیلیږي. نو که چیرې موږ او تاسې په ارزښتونو باندې د کاربوهایډریټونو وغږیږو، ډېر ارزښت په داخل د وضعیت کې لري. البته دا هغه و چې موږ مختصر ډول باندې په لنډ ډول باندې په هغې باندې وغږېدلو. که چیرې موږ خپل دغه درسي ویډیو یا هغه څه چې مو په دې درسي ویډیو کې زده کړل راټول کړو، هغه دا دی چې موږ وایو کاربوهایډریټونه د بیوشیمي د اساساتو یو مهمه موضوع ده. د بیوشیمي د پیژندنې لپاره، د بیوشیمي د نورو موضوعګانو لپاره کاربوهایډریټونه ډېر مهم دي. ومو ویل کاربوهایډریټونه عبارت له همغه مرکباتو څخه دي، عضوي مرکبات دي. یو ګروپ به یا د الډیهاید لري یا به یو ګروپ د کیټون لري، البته مونوساکرایډونه. همدارنګه کاربوهایډریټونه په خپل جوړښت کې، په خپل کیمیاوي جوړښت کې په ډېر تعداد باندې د هایدروکسیل ګروپ لري یا د الکول ګروپ لري. همدارنګه د فوټوسنتھیسس په واسطه باندې په نباتاتو کې هغه جوړیږي. او همدارنګه د هغې په ارزښت باندې وغږېدلو موږ ویل چې په نباتاتو کې، په حیواناتو کې، په باکتریاوو کې، البته په ټولو برخو کې کاربوهایډریټونه مهم جوړښتیزي، همدارنګه د انرژۍ د ذخیرې په بڼه باندې یا د انرژۍ د سرچینې په بڼه باندې، همدارنګه د خواصو په انتقال کې چې د جینونو په واسطه باندې صورت نیسي، او جینونه بیا د نوکلیوټایډونو څخه جوړ دي یا په ډي ان اے او د آر ان اے په جوړښت کې. همدارنګه د ګلیسرول یو پریکرسر دی د حجرې د جوړښتونو، هغه جوړښتونه چې د حجرې په سطحه باندې ښکاره کېږي او له دغه جوړښتونو څخه موږ او تاسې حجره پیژنو. په دغه ټولو برخو کې کاربوهایډریټونه مهم او بنسټیز ارزښت لري. که چیرې کاربوهایډریټونه نه وي، دغه ټولې پروسې صورت نه نیسي، یعنې انرژي په کافي اندازه باندې نه وي، سیلولوز یا سیلوال که چیرې نه وي، باکتریاوې له منځه ځي، نباتات رشد نشي کولی، نباتات له منځه ځي. ډي ان اے او آر ان اے که چیرې موجوده نه وي، ارثي خواص نه انتقالېږي، حجره هیڅ فعالیت نشي کولی. همدارنګه که چیرې د انرژي ذخیره موږ ونه لرو، په مختلف حالاتو کې موږ له ستونزو سره مخ کېږو. که چیرې د حجرې په سطحه باندې هغه مالیکولونه او جوړښتونه چې د حجرې په پیژندنه کې ونډه اخلي هغه نه وي، موږ حجره نه پیژنو. آخذه جوړښت، ډېرې آخذې هغه موجودې نه وي، که مختلفې پروسې په داخل له وضعیت کې هغه له خپل نارمل حالت څخه اب نارمل حالت ته وځي او ستونزې رامنځته کوي چې دغه ټول په دې ټولو برخو کې، په دغه ټولو پروسو کې کاربوهایډریټونه مهمه او بنسټیزه برخه اخلي. په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې به انشاءالله موږ او تاسې د کاربوهایډریټونو په ډلبندۍ باندې وغږیږو. همدارنګه د کاربوهایډریټونو په نورو برخو باندې به انشاءالله موږ په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې په مفصل شکل سره غږیږو. مننه.